سکرین کې تاسو ګورئ دوستانو دا کوډ د څه لپاره دی څه کار کوي. اکثره وخت موږ تاسو یو ملګري موږ ته وایي چې ته موبایل راکړه ماته زه یو ټلیفون کوم، خو موږ تاسو په زړه کې شک وي که آیا موږ دته موبایل ورکړو دی به موږ تاسو په اپلیکیشنانو کې ګرځي یا په ګلري کې ګرځي یا فیسبوک واتساپ داسې نور اپلیکیشنانو کې چې دی هغه دی ګرځي. نو بیا هم موږ مجبوره کیږو چې دته موبایل ورکړو او کله چې موږ دته موبایل ورکړو دی 10-20 منټ بعد موږ ته موبایل راکړي، خو موږ تاسو په زړه کې شک وي چې آیا د موږ په موبایل کې څه کتلی دي، کوم اپلیکیشن ته تللی دي. که چیرې هم دی هغه ټوټل ډیټا دی کلیر کې چې کوم واتساپ فیسبوک ګلري هر څه ته دی کللی وي دی هغه ټوټل ډیټا کلیر کې، خو بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل ځان ته معلوم کړئ چې آیا د زموږ په موبایل کې څه کتلی دي، واتساپ ټیک ټاک هر څه چې کتلی وي هغه صرف او صرف د یو کوډ په ذریعه سره تاسو ته ټوټل ریکارډ چې دی هغه ډېرې خوندورې ویډیو دی. ویډیو سکیپ کوئ مه، ویډیو تر پایه وګورئ چې سر هم په خلاص شي. او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستان سره لازمي شیر کړئ، راځئ چې زه د موبایل او سکرین ته چې په ګډه سره دا طریقه ځان ته معلومه کړم. کار لپاره به دوستان تاسو څه کوئ، تاسو به راځئ سمپل خپل د موبایل کیپیډ ته، دلته کې به تاسو دا یو کوډ چې دی هغه ورکوئ *#** 4636 بیا #* او دلته کې چې په اخر کې تاسو * ورکړئ نو دلته کې به تاسو ته ټوټل هغه ریکارډ راوړي چې ستاسو د ملګري ستاسو په موبایل کې څه کتلي دي، یعنې ګلري ته تللي، واتساپ ته تللي، هر څه ته چې تللي دي دوستانو، یعنې پر دا ټایم تللي دي، پر دا وخت تللي. که چیرې هم دی ټوټل ډیټا چې دی هغه کلیر کې، خو بیا به هم دلته کې تاسو ته شو کوي. ډېر خوندور کوډ دی، ډېر خوندور سیټینګ دی، لازمي په خپل موبایل کې وکړئ چې خوند ترې واخلئ. او که په ویډیو کې کوم انفارمیشن د نور دوستانو سره لازمي شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خدای په امان.